بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 10 دسمبر کال 2015 چې د چهارشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن د افغانستان لپاره ښه خبرونه مشته دی، همدارنګې نړیوال خبرونه دي، سیمه ییز دي، او په پاکستان کې د مجاهدینو برلاسۍ دی پر پوځ باندې، او همدارنګې د ستاسې ځینې پوښتنې او تبصرې دي تاسو سره یې شریکوم. لومړی راځم دته چې په پاکستان کې یا دا وایي چې مقبوضه پاکستان، ځکه زموږ تاسو خاوره د هغې په قبضه کې ده د پنجاب، نو د بنو کرم، باجوړ، درې اسماعیل خان، ټانک، بلوچستان او کراچۍ په ټول ځای کې اور بل دی او د پوځ باندې بریدونه دي او د پوځ افسران او دا یا تختی یا وهل کیږي یا وژل کیږي. نو دا په خپله دا ښیي چې د پاکستان حالت خراب دی. که دی سل خپل دا سیستمونه بدل را بدل کی، کم ګټه ورته نه کوي، اخر به دوی ځان قدم ته سمیږي. اول خبر، لوی چاودنې په ټانک کې شوي دي. په دغه ټانک په سیمه کې ویل کیږي چې هوایي د پهباد بریدونه کړي دي تحریک طالبان پاکستان، چې دا برید پهباد یا بې پیلوټه جهازونه له کوم ځای نه کړي، په دې باندې والله عالم. خو خبر دا دی چې د دې بې اجازه بې پیلوټه جهازونو نه استفاده کړې ده د ټانک په سیمه کې د دې، او په بنو کې په دې دوو سیمو کې د نه کار اخیستل شوی دی. په ټانک سیمه کې د صلح کمیټې په دفتر باندې دا کړی دی، هلته یې وژنې کړي دي، دغه یې له منځه وړي دي. همدارنګې د کرم په ایجنسۍ په تورغندۍ سیمه کې هلته د تورغندۍ په پوسته باندې مجاهدینو کمین وهلی دی، غټه جګړه شوې ده. د جګړې په نتیجه کې 6 پوځیان وژل شوي دي، 6 نور ټپیان دي. همدارنګې په بنو کې د ډېرو سختو جګړو نه پس، چې پرون مې تاسو ته خبر درکړی و چې هلته په د هغې قرارګاه یا چاونۍ ورته وهلې وه او د دې ترمنځ غټ جنګ شوی و. نن خبر دا و چې د ښار کاملا د مجاهدینو په کنټرول کې و. په ښار کې ګرځېدل او د ښار په سر په بلډینګ باندې خپل جنډه م اوچته کړې ده، خپل بیرغ یې اوچت کړی دی، او همدارنګې د پوځ د سیمې نه وتی دی او ګزمه او کنټرول د مجاهدینو لاس کې دی. فلحال دا ښکاره خبر ده چې حکومت به ځي بمبارد به کوي، مظلوم خلک به وژني. د بمبارد په مقابل کې دوی سره چون وسله نشته، بیرته به دا منطقه بیا دوی موقتي پرېږدي او بیا به بیرته ځي. همدارنګې مجاهدینو پوځیانو ته ویلي دي چې څوک چې پوځ د پنجاب پوځ سره دی، پاکستاني پوځ سره دی، چې دوی ته اعلان کیږي چې څنګه نورې ډلې د دوی نه جدا شوي دي. که دغه سری وخت دی که چېرته دوی د پوځ نه ځان فاصله ونیسي، لرېوالی وکړي، نو دا به د دوی په ګټه او دغه که چېرته فرضاً دغه میاد چې دوی ویلي چې فرضاً دوی بیا معافي نه کار وانخلي، بیا که پسه دوی گرفتاره کیږي، نو دوی ته به معافي نه وي، بیا به یا فرضاً مجازات کیږي او یا به اعدامیږي. نو په دې اساس باندې دوی ویلي دي چې د دې موقع نه استفاده وکړي او د پوځ نه جلا شي او خپل مجاهد ورون سره ازادي غوښتونکو سره یو ځای شي. همدارنګې تېره شپه په باجوړ کې په نظامي پوستو باندې بریدونه شوي دي. په دغه بریدونه چې په څو مختلفو پوستو باندې شوي دي، 11 پوځیان وژل شوي دي او ډېر شمېر نور ټپیان دي. همدارنګې په کراچۍ کې په 8 دسمبر یعنی پرون نه وړمه ورځې لوی عملیات شوي دي او د مسلح عملیات د ښار په دننه شوي دي. هلته هم د امنیتي ځواکونو ته زیان اوښتی دی، هم مالي هم ځاني، او کسان وژل شوي دي. دا زموږ خبرونه د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او د کراچۍ په هکله. د بلوچستان کې تاسو ته ما ویلې چې هلته اخوډه بې ورته ډېر زیات کړی دی، وهلي دي او ډېر ځایونو کې دوی ته ځاني او مالي تلفات ور اړولي دي.
ځکه چې د دیر اسماعیل خان دغې ته هم نږدې دی بلوچستان ته هلته هم دی اوضاع ښه نه ده په دیر اسماعیل خان کې هم اپریشنونه روان دي. په نړیوالو خبرونو کې اول خبر به زه دا راواخلم چې څرنګه چې د روسیې مشر پوټین ویلي چې د افغانستان امنیت د سیمې امنیت دی، د افغانستان د امنیت بې ثباتي د سیمې بې ثباتي ده او موږ به د دې اجازه چاته ورنکړو چې افغانستان بې ثباته کړي. د هغې متعقبا نن د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت ویان رندیر جیسوال خبري ناسته کې دا خبره وکړله چې هندوستان پاکستان ته خبرداری ورکړی دی چې د افغانستان په متعلق هیڅ نوع برید یا د هغې د حدودو تجاوز به تحمل نکي او دا به شدید عکس العمل د هندوستان سره مخ شي. نو په دې اساس باندې د پاکستان هغه هوایي بریدونه چې په افغانستان باندې کړي دي هغه هم غندلي دي او همدارنګې دا اوسني چې تاسو کتل په چمن سپین بولدکو په دې ساحو کې چې د بریدونه شوي هغه هم غندلي دي او ویلي دي چې موږ به د اسلامي امارت او د افغانستان ترڅنګ به ودرېږو. دویم نړیوال خبر دا دی چې هندوستان یو د سویډن نظامی کارپو دا پیشوینه کړې ده که دا ځلې د پاکستان او د هندوستان جنگ نښلي نو هندوستان به فیصله کنه جګړه کوي او دا جګړه به د 4 ساعتو نه زیاته نه اوږدېږي او په دې کې د پیشویندنه کړې ده چې د 50,000 نه زیات د توپو مرمۍ به په یو وخت کې ورېږي، 15,000 د بې پیلوټه الوتکې به په پاکستان خواته ځي، په یو وخت کې 15,000 دانې دا به ځي، 1500 کروز راکټونه به په پاکستان ورول کېږي او 50 بالستیک میزایلونه به چې قره‌پیما چې دي دا به په پاکستان او ولې چې چېرته دغه پلان د دوی په دا رقم عملي کړي نو د دې به دا رقم یو اثر وي چې پاکستان ته به دا مجال ورنکړي چې پاکستان وخوځېږي او یا د ځان عکس العمل ښکاره کړي، هر څه به یې ورته په ظرف د 4 ساعتو کې دننه ډړې وړې کړي او له منځه به یې ورته ویسي. دا یو تحلیل دی د یو نظامی شنونکی دی، سیاسي شنونکی نه دی، نظامی شنونکی دی او د نظامی نقطې نظر نه هغې دا پیشوینده کړې ده، پیشبیني کړې ده چې د پاکستان او د هندوستان جنگ به کېږي او هندوستان به دا پلان لري چې دا ځلې به پاکستان نه پرېږدي چې د ځینه وخوځېږي، ځای په ځای به یې وهي او د خپو نه به یې وغورځوي. همدارنګه د روسیې تازه خبر دا دی چې په یوکراین کې په دونستک کې او ژاپروژیا کې دوه سیمې تازه نیولې دي او خپل په هغه دغه کې اضافه کړي دي په د خاورو په ساحه کې. راځم په ستاسو پوښتنو ته. قدرت الله نادرزی ورور پوښتنه کړې ده طالبان به تر کومه پورې میم زرما ټول زما وي، ولې با اثر شخصیت لکه حکمتیار صاحب په واک کې نه شریکوي؟ وروره دا خبره خود صحیح ده چې میم زرما ټوله زرما صحیح کار نه دی، باید اهل مسلکی خلک او د پیساب د نورو وړوکو ټوکو ته ځای ورکړ شي او د افغانستان دا نظام چې دی دا لمن خپله باید پراخه کړي. راځم دې ته چې تا ویلي با اثره شخصیت لکه حکمتیار، زما خو تاسو موقف معلوم دی چې زه څومره چې د کمونستانو او د دغې د جنایاتو مخالف یم، دا ما بار بار ویلي چې په مجاهدینو کې هم زمونږ د مجاهدینو خپله جهاد ته چې څوک مخالفت کوي د هغه سره زه د جهاد نه دفاع کوم، خو د جهاد مشرانو رهبرانو خپل مشري ونه شو کولی، خپل مشري سرته ونه شو رسولی. حکمتیار صاحب خپل امتحان ورکه، صدر اعظم شو، صدر اعظمي پرېښودله د کابل په مقابل کې که دوی واقعا زموږ دا رهبران سم دغه وی دوی باید د کمونستانو په چنګالو کې نه وی ولوېدلی او دوی باید یو واقعا یو اسلامي نظام په افغانستان کې قایم کړی وی، نن به نه خلقی و نه به پرچمی و نه به چا جرأت کو او یو واقعي اسلامي افغانستان روغ و جوړ به وی، وران به نه و، نه به تیاری بې ځای کېدي، نه به راکټونه بې ځای کېدل، نه به کابل ورانېده، نه به 80,000 خلک شهیدان کېدل. نو بنان زما موقف دا دی چې څنګه زه د کمونستانو مخالف یم چې هماغه فارسي کې یو متل دی آزموده را آزمودن خطاست. زه فکر کوم چې
د تیر شوو شخصیتونو چې خپل ته امتحان ورکړي لکه څنګه چې د جمهوریت د افرادو په مقابل کې زه همیش دا خبره کوم یا د جبهې مقاومت د کسانو چې د ترکیه کې ناست دي لکه رشید دوستم دی، عطا محمد نور دی، اسماعیل خان دی، سیاف دی، عنیف اتمر دی، یونس قانوني دی، دغه څه چې دي دا په حساب زور ته پوچک شوي مرمۍ وایم دی نسچې نه جوړېږي. نو حکمتیار صاحب هم د اماغه ډلې نه دی. نو تاسو وکړئ چې حکمتیار صاحب څومره غلط موقف ونیوه کله چې کنفرانس د اسلام آباد کېده، هلته هغه یو څو خیرن چرګان راټول کړي و باران ټوغک وهلي، په هغې کې د حکمتیار صاحب زوی هم ولاړو. که دی واقعا سم سیاست یې کولی ده باید خپل زوی منې کړی وی، ده باید دا نه وی کړی چې خپله په افغانستان کې ناست دی او زوی په اسلام آباد کې دی په دواړه تله د ترازو کې ځانونه ساتي. که دلته یي نو چې دلته اوسم او چې هلته یي دلته اوسم. دا لوبه او دا سیاست نه دی. مسلمان باید خپل دریځ معلوم کړي او دی که خپل زوی نشي کنټرولولی نو دا بیا افغانستان څنګه کنټرول کړي. نو د ده بابت نه زه فکر کوم چې تاسو بااثره شخصیت وایي، بااثره شخصیت خو افغانستان ونه شو سنبال کولی، ونه شو ساتلی. په دې لپاره نوي نسل ته، نوي ځوانانو ته، هغه سیاسیونو ته چې په لاسونه په وینو سره نه جنایت نه کړي، خیانت نه کړي او ملت نه آزرده نه، نو هغې ته باید وخت ورکړ شي چې رامخکې شي. او دا ښکاره خبره ده چې نظام کې به بدلون پکار دی. میم زرما ټوله زرما دا غلطه خبره ده. دویمه پوښتنه د نورالله نوري ورور ده. آیا امکان لري چې بلوچستان پس له د 15 کاله مبارزې نه، 15 کال نه خو مبارزه زیاته شوله، خو خیر د ورور 15 کاله لیکلي، خپله ازادي د پنجاب نه واخلي او بیا افغانستان سره یوځای شي؟ آیا دا زمونږ ارمان، زمونږ افغانانو دا ارمان احمقانه نه دی؟ دا ورور داسې وایي چې آیا دا زمونږ دا ارمان نه وروره، دا ارمان زمونږ احمقانه نه دی. بیا دې ځان ته دلایل دي. یو خو دا دی چې د 15 کالو نه زیات شو چې بلوچان خپل ازادي دپاره مبارزه کوي او دې مبارزه همیش د افغانانو په مټ وه او افغانانو تایید کړې ده، همکاري ورسره کړې. که هغه د ظاهر خان وختو، که هغه د داود خان وختو، که هغه د کمونستانو وختو، که هغه د مجاهدینو وختو، دی همیش تایید شوي دي، همکاري ورسره شوي او هغوی په دې پوه دي. بله غټه خبره دا ده چې بلوچستان ټول مطلق د بلوچانو نه دی چې بلوچ واخلي ځان ته پکې حکومت جوړ کړي. په بلوچستان کې پښتانه هم دي او پښتانه خپل لویه خاوره لوی قندهار وایي. پښتانه بلوچستان د لوی قندهار حصه ګڼي. نو په دې اساس باندې زه فکر نه کوم چې بلوچان مخالفت وکړي، ځکه چې بلوچانو تعداد دونه زیات نه دی، د هغې غټه حصه د ایران په کنټرول کې ده، د حصه کې د نفوس دومره زیات نه دی، دلته پښتانه پې زیات دي او که پښتانه د افغانستان سره یوځای کېږي نو بلوچان هم د دوی سره به یوځای. دا نشي کېدلی چې بیا بلوچستان ازادي واخلي بیا پښتانه او بلوچان سره تقسیم کړي، دا خو امکان نه لري. نو د ده لپاره دا خبره صحیح نه دی ستاسو، او دا سیاست او دا ارمان احمقانه نه دی. کېدای شي فکر د بعضې دوستانو چې هغوی دې ته احمقانه فکر کوي د هغوی ذهن داسې اوسي. عبدالله مخلص یا عبدالله مخلص به یې حتما دی مخلص لیکلی دی. عبدالله مخلص 1333 والا وایي تاسو د پاکستان د لوی حملې وړاندوینه کړې وه. امارت اسلامي ته څه کول پکار دي؟ او بل دا دی چې اوس پوز جوړ جاړی کړی دی، یعنی پاکستان پوز ښیي، څومره امکان لري چې د برید وشي؟ دلته څو خبرې دي وروره. بالکل ما وړاندوینه کړې وه، پاکستان بالکل آمادګي نیولې ده د حملې برید، بالکل امکانات ډېر زیات دي. او تاسو وکتل چې عاصم منیر پرون په خپل د هوډ اخیستلو په ورځ باندې هم هندوستان ته ګواښ وکړه، هم افغانستان ته ویلې چې خپل طرف به معلومه یا به زما سره یا به د ټي ټي پي سره. د ده نه ښکاره کېږي چې برید به کوي. اسلامي امارت ته څه کول پکار دي؟ واضح خبره ده چې دی باید خپل قوت اضافه کړي. هغه ملکونه چې آماده دي چې مرسته وکړي، چې ښکاره ملکونه دي او ټول چې روسیه او هند په سر کې دي، باید خپل هغه دفاعي سیستم باید قوي کړي چې نه تیاره پرې راتللی وشي، نه ډرون، او د ځمکې د خوا نه انشاءالله پاکستان موږ نشي وهلی. په هغې کې زموږ د مجاهدینو، زموږ د افغانانو، زموږ د پوځ مورال ډیر اوچت دی. اسلامي عقیدې باندې دیزي او شهادت ته سینه خلاصي، دغه مورال هغه نشته دی. بنان د برید امکانات
دغه د هندوستان د حملې نه پس برید امکانات به زه فکر کوم کم شي، لپاره دی چې هندوستان داسې خبره کړې ده چې هر نوع برید په افغانستان ته چې د سیمې امنیت خراب کی هغه به قابل د قبلولو بنئ او د هغې زغم به نه کیږي. نو دا ډیره لویه خبر ده چې هندوستان کړې ده، او که چېرته دا خبره یې کړې نو پاکستان حتما په دې فکر کوي چې که زه دلته برید کوم هندوستان هغه نه په ما برید کوي. او روسیې هم دا خبره کړې چې د افغانستان ثبات د سیمې ثبات دی، دا ثبات باید خراب نشي. انعام الله ورور 8842 والا وی ما ته معلومات راکړه چې دا وخت شمالي اتحاد امارت سره سم دی او که مخالفت کې دی. دا ماته د نوم نه او د لیکلو نه ښکاري چې دا زمونږ د کوزي پښتونخوا د خیبر پښتونخوا ورور دی، پښتون دی، افغان دی، دا پښتنه کړې ده. زه به دې ورور ته دا وایم چې شمالي تړوالی یا شمالي اتحاد چې دی دا د اسلامي امارت مخالفین کې دي، او دا د آیسای د آیسای په غېږ کې ناست دي. فعلا دا په اسلام آباد کې دي او خپل د خاورې خپل د مورنۍ خاورې په ضد باندې په سورو پو خرڅ شوي دي او د خپل د خاورې مخالفت کوي، او د اسلامي امارت سره ایران اوس ویلي دي چې دوی کوشش کوي چې دا مخالفین د اسلامي امارت سره کینی او د یو هوکړې ته ورسیږي. هیله ده چې الله دې کې دې ته کامیابي ورکړي. که دا کار وشي دا ډیره ښه خبر ده چې چوکۍ قدرت ونه غواړي، ځکه چې بیا ملک الطوایفي جوړوي. په دې باندې ما پرون شپه خبرې کړې وي. راځم په آخري حصې ته یو ځلې بیا ستاسو ټولو خویندو ورونو مننه کوم چې تاسو زما برنامه ګورئ، ما سره کومنټ راته لیکئ، او بل دا دی چې سبسکرایب کول مې تاسو نه خواهش کړی او سبسکرایب کول هم ضعیفه شوي دي. 2 ورځې ډېر ښه سرعت یې واخیسته بیا بیرته تضعیف شو. نو هیله ده چې دا سبسکرپشن لایک کول او زنګوله وهل دا مه هېروئ. خویندو زمونږ صف کې یو 3 خویندې نورې اضافه شوي دي په نامه د بلقیس، سارا اندرسن او جمیله شیرزی. دا 3 نوې خویندې ما دې کومنټس وکتل، او د مخکنۍ خویندو نه چې موږ سره د په حساب منظمه همکاري هره ورځ کوي، د دې کومنټس کې ثنا امان، مدینه، فوزیه هاشمی، خدیجه ثنا او زرغونی خور او ویدا دورانی دوی کومنټسونه کړي دي. د ټولو نه مننه کوم، د دې د حسن نیت نه، د دې ښه نظر نه، د دې د تشویق نه، د دې د ملګرتیا او د همکارۍ نه. بالخصوص خدیجه ثنا یو ځلې بیا هلته ډېرې ښې لیکنې کړي دي، او ورونو نه خواهش کوم چې لاړ چې هغه لیکنې ولولي او هغه د هغه نه معلومات واخلي. په همدې هیله چې تاسو برنامه وګورئ، خوښ کې دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.